د هرات ولایت د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې د سعودي عربستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ سږ کال هیڅ بهرنی اتباع حج ته نسي تلای، نو هغه کسان چې سږ کال یې د حج نوبت و باید یو کال نور هم صبر وکړي. د ولایتي شورای شمېرغړي هم د حکومت غواړي چې نوی کال ته هغه کسانو ته د حج کولو چانس ورکړي چې سږ کال یې نوبت و. نور حال په راپور کې واورئ. کرونا ویروس وبا چې لومړی د چین څخه پیل شوه، اوس د 6 میاشتو په تېرېدو سره یې نږدې پر ټوله نړۍ خپل تور ټغر غوړولی او د خلکو د عادي ژوندانه ټولې برخې اغېزمنې کړي. د اسلام پاک دین 5مه بنا چې حج دی هم سږ کال د دې وبا تر سیوري لاندې راغلی او د عربستان هیواد د حکومت د پریکړې سره سم هیچ بهرنی نسی کولای د حج په مراسمو کې سږ کال ګډون وکړي. قراره که از سایت وزارت ارشاد عربستان سعودی نشر شد، قرار است که امسال تعداد محدودی که واجدین شرایط باشن از کشور خود از اونا در مراسم حج اشتراک بکنند و از بقیه کشورها نظر به این مریضی همگیر کرونا هیچ کسی در ایام حج شرکت کرده نمیتونه، به شمول دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ولایت هرات. د هرات ولایت د حج او اوقافو رئیس د هغه کسانو چې سږ کال د حج نوبت وغواړي چې یو کال نور هم صبر وکړي ترڅو وضعیت نرمال شي. 1672 نفر امسال قرار بود که از هرات به سفر بیت الله حرام اعزام بشن که بیشتر از اینا مردا بودن و نظر به گزارش ایسایی مرکزی به تعداد نفوس ولایت هرات که زیاد بود، همه تعداد حاجی برای سال 1399 اختصاص داده شده بود برای هرات که متاسفانه به علت این مریضی نتوانستند که امسال به سفر حج نائل بشن. غلام حبیب هاشمی د ولایتي شورا غړی وایي باید حکومت راتلونکي کال ته د حج چانس هغو کسانو ته ورکړي کوم چې سږ کال د حج نوبت و او د کرونا ویروس وبا له کبله ونه توانېدل حج ترسره کړي. امیدواریم که این مردمی که امسال اینا پول پرداخت کردن آمادگی گرفته بودن برای سفر حج و همین عقل و امتیاز از اینا از بین نره، امتیاز از اینا در نظر گرفته شه، سال بعدی برای از اینا اجازه داده شه که اینا بتونن دین و رسالت و فرض را ادا کنن. و در این قسمت ایجاب میکنه کشور اسلامی عربستان بیشتر آمادگی داشته باشه برای سال بعد ان شاء الله. تمه سږ کال د هرات ولایت څخه 1602 کسان چې ډیری نارینه ول د حج په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس وبا له کبله د حج کولو څخه پاتې شول.